آیا دغه مسله د دې ارزښت لري چې تاسې بې سکونه سئ؟ آیا دا مسئله د دې ارزښت لري چې تاسې ناقراره یئ، تاسې یو ښه کرکټر نه لرئ، یو ښه شخصیت نه لرئ، ځورېږئ او دا ستونزه در سره پیښه ده؟ د هر میلیاردر، د هر بریالي او د هر موفقه کس تر شا د هغه ستونزې دي، د هغه جنجالونه دي، د هغه ګیلې دي، د هغه خفګانونه دي، د هغه همغه بېخوبۍ دي چې دی یو حالت ته رسولی ده. تاسې څه ته ضرورت لرئ چې خپل تمرکز نه سئ کولی؟ تاسې له څه له امله ځورېږئ چې تاسې خپل دروني حرکت نه سئ تنظیمولی؟ سلامونه، جوړ په خیر، هیله ده چې ښه وئ، په خیر وئ. په یو بل بحث کې تاسو ټولو ته مینه او احترامات وړاندې کوم. مخکې له دې چې په موضوع خبرې ولرم، لومړی له تاسو ټولو څخه په خورا درنښت هیله کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ او زما د تیر ویډیوګانو د لیدلو لپاره هم ډیره مننه. زما هڅه هم همدا ده چې په کوم بحثونو چې زه کار کوم، هڅه کوم چې په ښه کیفیت او په ښې محتوا سره یې تاسو ته وړاندې کړم، څو ستاسو په ژوند کې څه ناڅه تغییرات راوستلی شم. نن په یوې بلې مهم موضوع خبرې کوم چې ما ته ملګري په کمنټونو کې هم د دغې موضوع په اړه پوښتنې لیکي او غواړي چې په دې باندې پوه شي. موضوع نن دا ده چې موږ څنګه کولی شو په خپل ژوند کې د ستونزو مخنیوی وکړو. په دې غواړم نن په لنډ ډول ځینې خبرې ولرم. تېره شپه مې هم له یو ملګري سره په همدې اړه خبرې کولې. هغه په خپل ژوند کې له ډېرو نورو مسایلو کړېده، رنځېده. ستونزه یې یوه نه وه، دوه نه وې، درې نه وې، بلا ستونزې وې ورسره. د پیسو ګټلو له ستونزې نیولې تر ښه کرکټره پورې، تر ښه شخصیت لرلو پورې، تر جرأت پورې، او دغه راز په ټولنه کې د ښه نوم درلودلو لپاره. دا ټول هغه ستونزې دي چې موږ په خپل روزمره ژوند کې ورسره مخامخ یو. که زه یم، که تاسې یاست او که نور هر څوک دي، په ژوند کې مختلفې ستونزې لري، خو تکړه هغوی دي چې خپلو ستونزو ته رسیدګي وکړي، خپلې ستونزې په خپله حل کړي. که زه په لنډ ډول ووایم، زه تاسې ته داسې مشوره نسم درکولی چې ستاسې ټولې ستونزې زه په دې یوې ویډیو کې ختمې کړم. خو مخکې له دې چې له هرې ستونزې سره مخامخ کیږئ، له تاسو څخه غواړم چې تاسې خپلې ستونزې درک کړئ. یوه ستونزه به په نښه کوئ او د هغې د حل په تکل به بیا کیږئ. داسې نه کیږي چې تاسې په ژوند کې هم وغواړئ پیسې پیدا کړئ، هم ښه شخصیت پیدا کړئ، هم رواني اختلالاتو مخنیوی وکړئ او هم یو ښه کرکټر ولرئ. دا ټول په هغه وخت کې کیږي چې تاسې قدم په قدم خپلو ستونزو ته رسیدګي وکړئ. که فرضاً غواړئ یوه ستونزه حل کړئ، په هغې به تمرکز کوئ. غواړئ چې پیسه داره سئ یا اوس فی الحال وظیفه نه لرئ، دا یوه لویه ستونزه ستاسې په ژوند کې ده. تاسې راسئ په همدغې تمرکز وکئ تر څو تاسې دغه ستونزه خپله حل کړئ. په همدې ویډیو کې زه غواړم چې ځینې هغو مواردو ته اشاره وکړم چې ستاسې ستونزې په ژوند کې څه ناڅه در کمې کړي، او که چیرته ډېر تمرکز پرې وکړئ نو زه ډاډمن یم چې یو وخت به وکولی شئ خپلې ستونزې به مو پخپله حل کړې وي او یو ښه کرکټر به هم لرئ. د ستونزو د مخنیوي لپاره لومړی ستونزې وپېژنئ. تاسو ته ستونزه د څه له امله پیښه ده، له څه کړېږئ، څه غواړئ چیرته ورسیږئ. خوب مو نشته، سټرس لرئ، اضطراب لرئ، له یو چا سره مو مینه ده، غواړئ پیسې وګټئ، غواړئ خپل کرکټر تغییر کړئ. څه کوئ تاسې؟ له څه کړېږئ، له څه رنځېږئ؟ دا پیدا کړئ چې تاسې څه ته ضرورت لرئ چې نارامه یاست. تاسې څه ته ضرورت لرئ چې د شپې مو خوب ته نه پرېښودل کیږئ. تاسې څه ته ضرورت لرئ چې خپل تمرکز نه سئ کولی. تاسې له څه له امله ځورېږئ چې تاسې خپل دروني حرکت نه سئ تنظیمولی. سکون نه لرئ. کله چې ته په خپل ځان سره په دغسې بحث کې ولوېدې نو ته به پیدا کړې لاملونه او عوامل به پیدا کړې چې ستا سکون د څه له امله ورک دی، تا ته د تشویش د څه له امله پیدا دی، ته څه غواړې چیرته لاړ سې، ته څه غواړې څومره امکانات تر لاس ته راوړې او پوې لرې. کله چې ته دا فکټورونه او دا لاملونه دې پیدا کړل نو ته به وکولی شې چې خپلې ستونزې هم مخنیوی کړې، مخه یې ونیسي او حل یې کړې.
دویم د ستونزو د مخنیوي لپاره منطقي نتیجه ګیري ولرئ. کله مو چې ستونزې وپېژندې، عوامل او لاملونه مو پیدا کړل، په دې تمرکز وکړئ چې دا خپل راکړل سوي معلومات یا پلټل سوي معلومات او لاملونه وسنجوئ، یوه ښایسته او منطقي نتیجه ګیري تر لاسته راوړئ. آیا دا ارزښت د دغې تشویش دا لري چې تاسې بې خوبه سئ؟ آیا دغه مسئله د دې ارزښت لري چې تاسې بې سکونه سئ؟ آیا دا مسئله د دې ارزښت لري چې تاسې ناقراره یئ، تاسې یو ښه کرکټر نه لرئ، یو ښه شخصیت نه لرئ، ځورېږئ او دا ستونزه در سره پیښه ده؟ منطقاً له خپل ذهن سره کار وکئ او یوه ښه نتیجه ګیري لاسته راوړئ. زه په دې ډاډمن یم چې تاسې سره کله بحث خپل ځان سره ولرئ، تاسې ته به خپل وجدان او خپل درون درته ووایي چې دغه کوم مسایل چې تاسې ورته کړېږئ، ورته رنځېږئ، ورته ځورېږئ، دا د دې ارزښت نه لري چې تاسې ځان بې خوبه کړئ، دا د دې ارزښت نه لري چې تاسې ورته وځورېږئ، دا د دې ارزښت نه لري چې تاسې خپل سکون له لاسه ورکړئ او خپل اطمینان او ډاډ له لاسه ورکړئ، بلکې تاسې به په نتیجه ګیري کې پیدا کړئ چې تاسې یو ډېر تکړه یو څوک یاست. تاسې همدا تاسې چې خپله ستونزه به له منځه وړئ، همدا تاسې یاست چې وظیفه به پیدا کوئ، تاسې خپله یاست چې خپل دروني سکون به رامنځته کوئ او لرئ به یې. دریم، د خپلو ستونزو د مخنیوي لپاره تمرکز پکار ده. شعوري کښېنئ. که رښتیا هم ستاسې ستونزه ډېره جدي ده، له ناروغیو کړېږئ، له مختلفو مسایلو سره مخامخ یاست، لاره درکول کېږي نه، په مخ کې مو خنډونه دي، ستونزې دي، جنجالونه دي، تمرکز وکړئ، قرار په فوکس ولرئ. کله چې ته په یوې مسئلې فوکس لرې، دا ذهن د تا ته مختلفې لارې درکوي، ذهن د تا ته مختلفې لارې در پرانیزي، په دغې لارې لاړ شه، په دغې لارې لاړ شه، په دغې لارې لاړ شه. ته به ځان سره په مجادله کې په تکل به یې تر څو ته وکولی سې چې خپلې ستونزې حل کړې، مخنیوی یې وکړې او یو ارام او ډاډمن ژوند ولري. که د مثال په توګه ووایم چې تاسې په ځان ډاډمن نه یاست، دا یوه ستونزه ده. دا ستونزه ما په لومړیو کې اشاره وکړه، کله چې دا شناخت تا ولره چې په ځان اطمینان نه لري، ته کښېنه په دې باندې فوکس وکړه، ته ځان سره بحث وکړه، یو منطقي فکر پیدا کړه چې ښه زه د کومې مسئلې له امله ځان په خپل ځان اطمینان نه لرم، زه ډاډمن ولې نه یم. یو فاکټور، دوه فاکټوره، درې فاکټوره، ټول فاکټورونه در سره ولیکه. بیا په مخ کې ته یوه نتیجه ګیري ولره، ارزښت یې تعیین که. کله چې له دې مرحلې هم تېرېږي، ته یې ذاتي په له مخنیوي هڅه کوې، ته یې د هغو ستونزو په له منځه وړلو هڅه کوې، خپله لاس په کار کېږي. بالاخره به ته یو وخت، یوه هفته وروسته، دوه هفتې وروسته، څه موده وروسته به په خپل ځان اطمینان پیدا کړي. یا بلې ستونزه لرې، نور جنجالونه لرې، هغې باندې هم فوکس به کوې او بالاخره به ته خپلې ستونزې مخنیوی کوې او یو تکړه یو څوک به وروسته راستنېږي. څلورم، له فوکس وروسته د ستونزو د مخنیوي لپاره حل لارې وسنجوئ. ښه، زه له ستونزې سره مخامخ یم، زه اوس فعلا وظیفه نه لرم، پیسې کافي امکانات نه لرم، جنجالونه لرم، دونی تمرکز مې نسته، بېخوبي لرم یا نورې ګډې ستونزې لرم. ښه، زه حل لاره څه پیدا کولی سم؟ ته له خپل ځان سره په خپل بحث کې خپل امکانات وسنجوه. ته ځان له نور سره مه مقایسه کوه چې فلانی ډېر ښه اطمینان لري، فلانی ډېرې پیسې لري، فلانی ډېر ښه کاروبار لري. فلانی په خپل ځان اطمینان لري، په خپل ځان باور لري، جرأت لري. ته خپله ځان سره کښېنه، ته خو یې نه لرې. ته ځان ته د حل لارې وسنجوه. ښه، زه یې نه لرم، زه څنګه کولی شم پیدا کړم؟ راځه دا ټریک وکاروه، راځه دا ټریک وکاروه، راځه دا ټریک وکاروه. دغه لارې چې ته فکر کوې چې دا لاره به ښایي، دا به ښایي، دا خپله ستا په تمرکز دلالت کوي، دا خپله ستا په سټرګل او په هڅې دلالت کوي. او دغه ذهن، دا درون، دا وجدان دی تا نور هم تا ګړندی کوي، نور هم دی وادار کوي چې د خپلو ستونزو په وړاندې ودرېږي. او ته به وکولی شې چې د مختلفو حل لارو په لرلو سره به یوه لاره انتخاب کړي
او په هغې لاړ سي او بالاخره ته به د خپلو ستونزو مخنیوی هم پخپله وکړي. بله مهمه مسئله د پلټنې او د هڅې کولو ده. که هره ستونزه په ژوند کې لري، له خپل ځان نه به یې شروع کوې، خپل ځان سره په بحث کولو به یې شروع کوې، شرمېږې به نه، یو چا سره په مطرح کولو به ستونزه مخنیوی کوې، یو چا سره به زړه راز و نیاز شریکوې، زړه به دې تسکینوې. کومې ګیلې درته په زړه ولاړې دي، کوم جنجالونه درته په زړه ولاړ دي، کوم ویر لري، کوم خفګان لري، کومه ستونزه موجوده ده، ستونزه د دې حد ته رسېدلې چې بیخي په عذاب یې، خوب دې نسته، ناروغي باندې دې ستونزه بدله شوې، ته ضرورت لرې چې ته تمرکز پرې وکړې، ته ضرورت لرې چې خپل ځان پیدا کړي. خپل ځان پیدا کول له عبادت نه شروع کیږي، له ځان پیژندلو نه شروع کیږي. مدام تکرارا عبادت به لرې، یو معلومه موده کې په یو محدوده کې به ژوند کوې، خپل ځان به را محدودوې. فرضاً که ووایم ښه ته عبادت هم لرې، مطالعه څومره لرې، چیرته څنګه فعالیت لرې، خپل څلېرې ساعته تا څنګه تنظیم کړي، ته ځان سره په خپلې پلټنې کار وکړه، په خپلو ستونزو باندې کار وکړه، اهداف تعیین کړه، پلان ورته ونیسه. دغه ټول مسایل چې ته کوې، ته هڅه کوې، ته سټرګل کاږې، ته تمرکز لرې، همدا ته د خپلو ستونزو د له منځه وړلو باعث هم ګرځېدلی سي. نو په دغه ویډیو کې ما غوښتل چې زه تاسو دا ووایم چې تاسې له ستونزو مه ډارېږئ. څوک هم چې له ستونزو سره مخامخ دي، هغه په یو ډول تکل کې دي، هغوی په یو ډول مخته تګ کې دي، هغوی په یو ډول د لارې په پرانیستو کې دي. نو ځکه هم له ستونزو سره مخامخ کیږي. او کامیاب، بریالي او خوندور هغه څوک دي چې خپل ستونزې په خپل مټ حل کړي او خپل لاره په خپله ځان ته پرانیزي. دې ته مه خوشحاله کیږئ چې پلار دې تاسو ته پیسې وګټي، مشر ورور دې تاسو ته پیسې وګټي، یا د یو څوک تاسو ته لاره پرانیزي او ته پرې قدم واخلي. اطمینان دا ده چې په خپل لاس باندې روزي لاسته راوړي، په خپل مهنت باندې ته یوه ښه راتلونکې ولرې او ته له ستونزو تیر سي، بیا یو ښه موقف ته ورسېږي. د هر میلیاردر، د هر بریالي او د هر موفقه کس تر شا د هغه ستونزې دي، د هغه جنجالونه دي، د هغه ګیلې دي، د هغه خفګانونه دي، د هغه همغه بېخوبۍ دي چې دی یو حالت ته رسولی ده. هیڅوک هم په اطمینان له اول نه بریالي نه وو، هیڅوک له اول نه پیسه داره نه وو، هیڅوک له اول نه امکانات نه لري. هر چا له صفره پیل کړی، هر چا دغه ستونزې طی کړي، د دې مخنیوی یې کړی، بالاخره یو بریالي یو څوک را څرګند سوي. همدا نن چې ته دا اوس ما ګورې او فکر کوې چې ستا په ذهن کې څه را څرګندېږي چې والله فلانی ډېر بریالی کس ده، فلانی ډېرې ښه امکانات لري. ته په ځان سره فکر وکړه دا ولې لري، دا څنګه یې پیدا کړي. حسد مه کوه، حسرت مه لره. په خپل حسن نیت، په خپل جرأت، په خپل ډاډ باور ولره او په خپل شتون دې باور ولره. شکر وکړه چې ته هم 2 لاسونه، 2 پښې او ښه صحتمند ژوند لرې. له شکرانګۍ یې پیل کړه، له عبادتو یې پیل کړه، له اخلاص او صداقت یې پیل کړه. نو ته به هم یو څه وخت وروسته خپلې ستونزې مخنیوی وکړې، بریالی به سې، کامیاب به سې، ښه شخصیت به سې او امکانات به هم ترلاسه راوړې.